په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانون نشوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی. الله لوی دی که لارډ میکالې لوی و؟ نه، لارډ میکالې زمونږ د مور میړه وکړه. د لارډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي. او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیسکے مار دے. چیسکے نہیں مارنا، تھوڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه د خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي، د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګوري. او چې په لاره روان یي که نه داسې به ګوري. هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو. چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه؟ د لارډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی. او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼی مڼی دی. دا مردار چې مړه شي دي ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي، په دې خوله کې ورته متیازې کوئ. چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی. د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي. لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم، لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي؟ اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کلوسی ته میں جی انت سا جی انت کہ میری اتنی ٹویت نہیں ہو جیسی. اوس نه تیارېږئ لګیا 50 کاله کې ستاسو اصلاح ونه شوه، ستاسو تجربه ونه شوه، همغه چل دی وایي جیتو دیکھوتی اتھے اڻکھلوتی. وایي ټول وایي جیتو دیکھوتی اتھے اڻکھلوتی.